बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته د کوم چې هاو اند وای دا به موږ په جملو کې څنګه استعمالو یعنی دا به موږ په کوم ځایونو کې استعمالو دا ټول ارڅه په نننی کلاس کې د کومه کو چرته تاسو هم د کول غواړئ نو کلاس تر پای پورې وګورئ او په چینل باندې نیو سن چینل هم سبسکرایب کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنی زه تاسو ته دا کوم چې هاو به موږ په کومو ځایونو کې استعمالو او په دې به موږ څنګه جملې جوړو پهلنی جمله موږ سره سره هاو آر یو ته څنګه یې کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته څنګه یې نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو آر یو هاو از یور هیلث ستا صحت څنګه دی کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا صحت څنګه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو از یور هیلث هاو از د ویدر لایک موسم څنګه دی کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې لکه موسم څنګه دی یعنی ګرمي ده یا یخني ده نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو از د ویدر لایک هاو ویل یو لرن ته به څنګه پړی کې یا کو موږ چرته یو کس ته وایي چې ته به څنګه زده کړه کوي نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو ویل یو لرن هاو از یور برادر ناو ستا ورور څنګه دی کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ستا ورور څنګه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي هاو is your brother now وزه تاسو ته په وای باندې یعنی په وای باندې به موږ کمی جملې جوړو او دا به موږ په کوم ځایونو کې استعمالو نو راځي چې اوس په وای باندې هم زه تاسو ته جملې وکم پهلنۍ جمله موږ سره سره why did you go ته ولې لاړې کو موږ چرته یو کس وی چې لکه تر دې ځای نه ولې لاړې نو په انګلیش کې به ورته وایي why did you go why did he cheat هغه ولې دوکه وکړه یعنی کوم چرته یو کس ته وی چې هغه ولی دوکه مونږ سره وکړه یا دوکې وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی why did he cheat cheat چې کومه ده دا نقل کولو ته هم ویلی شي why did he lie هغه ولی دروغ وای کوم چرته یو کس نه پوښتنه وکړو چې لکه یو بل کس ورته هي چې لکه هغه دروغ ولی وای نو په انګلیش کې به وی why did he lie why did he abuse you هغه تا ته ولی کنزل وکړو کوم چرته یو کس ته وی چې تا ته هغه ولی کنزل وکړو یا تا ته ولی ردی بدی ویلی نو په انګلیش کې به ورته وی why did he abuse you why are you shouting at me ته ولی په ما بلقونه کوي کوم چرته یو کس ته وی چې ته په ما باندې ولی بلقونه کوي یا په ما باندې ولی غصې کوي ځینې کس هغه چې تلک شانته خو د غلط کار وکم نو تا باندې چغه وهي نو کته چرته یو کس ته وی چې ته په ما ولی بلقونه کوي نو په انګلیش کې به ورته وی why are you shouting at me ملګرو دا زمونږه نننی کلاس چې پای ته ورسېدو ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ د الله پامان